بسم الله الرحمن الرحیم موږ تاسې د فورارم مسلس وایو مسل اف د فورارم موږ تاسې وایو یعنی د ساعد عضلات هغه عضلات چې هغه موږ تاسې د سنګلي څخه نیولې لکه چې دا موږ تاسې همورس فرض کو سیسو دا موږ تاسې سنګلي فرض کو او بیا لاس فرض کو او بیا د لاس ګوتې فرض کو سیسو د هغه عضلات چې دغه په دغه ځای کې موقعیت لري یعنی دغه په فورارم کې د سنګلي څخه لاندې او د لاس څخه لوړ مړوند پورې دلته موقعیت لري سیدي د دې عضلاتو شمېر چې دي تقریبا دا شل عضلات دي. ټوله څو دي؟ شل عضلات دي چې اکثره وخت محصلین ته لږ سخت هم وي خو سم سر په خلاص ځینې ټریکونه لري چې هغه ورسره زده سي انشاءالله بیا نه درباندې غمیږي بیا اسانه دي صحیح شو هغه ځینې ټریکونه بیا اوس بحث پر وکړو نو په ځینې کتابونو کې دغه عضلات راخیستل کیږي په درو برخو ویشل کیږي چې هغه یو انټیریر مخواته موقعیت لري چې هغه اته عضلات دی وایي صحیح شو بل پوسټیریر شاته موقعیت لري هغه هم دی اته عضلات وایي صحیح شو دا شپاړس کیږي او بل لیټرل یا وحشي چې هغه دی څه وایي څلور عضلات وایي ټول څو کیږي شل عضلات کیږي خو په ګریس کې اسانه کړي دي اوس په ګریس کې اوس اسانه کړي موږ تاسو به د ګریس پر کوم موږ تاسو وایو صحیح شو هغه اسانه مسله اسانه زده کیږي هغه په انټیریر او په پوسټیریر چې کیږي دی ویشل دي اته راخصه دي په انټیریر کې صحیح شو او 12 راخصه دي په پوسټیریر کې صحیح شو دا کوم ډیر وسات بیا اسان بیا منه یریږي دغه انټیریر چې اخیستې دي اته عضلات څلور چې دي هغه سپرفیشل سره بیرون دي یوه میډیل ده او درې چې دي هغه ډیپ دي شو څو کې اته عضلات کیږي چې دا مخته موقعیت لري څلور به نن د خیر سره وایو نور به ورسته خیر سره وایو نو موږ تاسو د فور ارم عضلات وایو کوم چې په سنګلي څخه تر لاس تر باندې پورې موقعیت لري دا اتم عضلات مخته دي او 12 شاته موقعیت لري صحیح شو په دې عضلاتو ته یو شی زده کړئ ځینې شیان یو دلته ما زه راسو ځینې خبرې درته کوم هغه عضلات چې هغه دغه موږ تاسو دغه عضلات وایو چې دلته موقعیت لري صحیح شو سنګل څخه تر لاس پورې هغه عضلات چې هغه د لاس مخ خواته موقعیت لري چې څه وایو اته عضلات چې دي چې مخ خواته موقعیت لري دا مې روي شاوس دغه عضلات اکثره فلیکزور دي چې فلیکزور دي په دې معنی فلیکزور چې دوی د مړوند راټولوي دغه لاس ګوتې یا مړوند شکي راپورته کوي راټولوي نو مخ خواته موقعیت لري دوی فلیکژن رامنځته کوي هغه اکثره فلیکزور دي دا مې یاروي دوهم خبر هغه عضلات چې هغه پوسټیریر یعنی شاته موقعیت لري چې وروسته عکسو کې مخته راځي سیسو چې هغه پوسټیریر موقعیت لري هغه بیا اکستنسور دي چې هغه اکستنسور دي معنا د لاس شکي مړوند خلاصي مشته اکستنسور عضلات اکثره اکستنسور دي دا خبره باندې یاروي د مړوند دغه د ساعد یا د فور ارم مخواته اکثر عضلات فلیکسور دي دا ګوتې وو مړوند راټولوي او شاته اکستنسور دغه باندې یریږي بل هغه عضلات چې هغه دغه ولنا خواته موقعیت لري چیرې د ولنا خواته موقعیت لري دغه ته ولنر نرو راځي کوم نرو ولنر نرو راځي ان شاء الله نو مې یریږي اسانه دي سیسو او هغه عضلات چې هغه د راډیل خواته موقعیت لري نو خاطر دغه د راډیل خواته او یا په د مینز کې موقعیت لري یا هم په مینز کې موقعیت لري او غوته بیا راځي میډین نرو کم نرو میډین نرو دا مې روي شابوس او هغه عضلات چې هغه پوسټیریر دي شاته موقعیت لري او غوته راځي راډیل نرو کم نرو راډیل دا مو ان شاء الله نه یریږي دا عمومیات چې زده کوي بیا مو ان شاء الله ډیر تاسانه کیږي بس هم شل عضلات بیا تاسانه کیږي ان شاء الله دا بل مهمه خبره بل مهمه خبره چې هغه عضلات چې هغه مخته موقعیت لري په انټیریر پارت کې دي چې هغه ته موږ وایو دا فلیکزور دي نه او چې موږ وایو مخته موقعیت لري دی اکثره دغه میډیل اپیکوندایل شروع کیږي تو ګوري دا وګوري دا میډیل اپیکوندایل صحیح څه دی اکثر چې شروع کیږي هغه عضلات چې هغه د فور ارم یا دغه د ساعت وخت موقعیت لري انټیریر موقعیت لري شابوس دی چې اکثره شروع کیږي دی په میډیل اپیکوندایل کې شروع کیږي چې دا باندې یاروي او هغه عضلات چې هغه به شاته موقعیت لري پوسټیریر دي هغه دی به اکثره پر لیټرل اپیکوندایل شروع کیږي دا لیټرل اپیکوندایل دی دلته شروع کیږي نو دا بل هغه مشترکه مهمه خبره وه چې دا موږ زده کړل ان شاء الله ډیر مو شامل سره زده کیږي اوس راځو موږ تاسو د فور ارم مسله شروع کوو موږ تاسو مخکې هم ویله چې فور ارم کې موږ تاسو وایي چې اته عضلات مخته موقعیت لري اته
مخ ته دي 12 شاته موقعیت لري. دغه د مخ په عضلاتو کې چې دي انټیریور پارت چې دي د ساعد یا فور آرم څلور چې دي اول سربیر شابس چې اول موږ تاسو دغه څلور عضلات وایو صحیح شو. دغه اتوس هم موږ شکو څلور اوس موږ تاسو شکو وایي ښه. دغه څلور کوم عضلات دي؟ دا چې دي سوپرفیشل دي سربیره دي او انټیریور دي مخ ته دي د فور آرم یعنی هم سربیره عضلات دي هم مخ ته دي څلور عضلات صحیح شو. یو دغه عضله ده بل دغه عضله ده بل دغه ده او بل هم دغه عضله ده صحیح شو. چې اول ته ویل کیږي فلیکزور ما مخکې هم درته ویل ما ته مخ عضلات چې دي اکثره فلیکزور دي. نو ولې د فلیکزور کارپي د کارپل هډوکو لپاره ولنارس د ولنا پورې مربوط ان د ولنا خواته موقعیت لري فلیکشن رامنځته کوي او د کارپل هډوکو فلیکشن رامنځته کوي یعنې د کارپل هډوکو یا د مړوند د بند فلیکشن رامنځته کوي. نو نوم یې دی فلیکزور کارپي ولنارس. دغه نوم یې د وظیفې له مخې ورکول شوی دی فلیکزور کارپي ولنارس دا یې نوم شو. شروع ما ورته وویل مال د مخ خوا عضلات چې دي اکثره د میډیل اپیکونډایل شروع کیږي. میډیل اپیکونډایل ګور دا بل هم میډیل اپیکونډایل دی دا بل هم میډیل اپیکونډایل دی شروع دا بل هم میډیل اپیکونډایل دی. نو دغه اول څلور چې دي څلور سره شروع چې دا هغه یو ځای ده میډیل اپیکونډایل ته وایي دا کسته دغه دی دغه څلور سره عضلات دلته شروع کیږي. میډیل د هیمورس هډوکي میډیل اپیکونډایل څلور سره شروع شي ده په یو ځای کې موقعیت لري. نو موږ تاسو د اول عضله وایو چې فلیکزور کارپي اولنارس شروع هم ویله چې میډل اپیکونډایل دی او راځو ختم یې وایو چیرې ختمیږي راځي د لاس مړوند ته راځي په کوچني هډوکي پیزوپور باندې ختمیږي او یا پنځم میټا کارپل باندې ختمیږي او څلورته ګو دا کسه دغه کسه ګوري ته یې واوښتې ښه tu ګورې فلیکزور کارپي اولنارس وینئ فلیکزور کارپي اولنارس په میډیل اپیکونډایل ته شروع شو داسې لاندې راځي 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 دغه یو پیزیپورم هډوکی دی او بل دغه پنځم میټا کارپل دی دغه په دا ختمیږي اوس یعنې پیزیپورم باندې ختمیږي او پنځم میټا کارپل باندې چې کېږي ختمیږي شروع یې میډیل اپیکونډایل شو د هیمرس هډوکي دا مو اول عضله ځینې وویله صحیح شو چې د فور آرم مخ ته موقعیت لري سربیره نه ده اول عضله یې وه چې فلیکزور کارپي اولنارس وه ولنا ته نږدې وه فلیکشن رامنځته کوي د کارپس هډوکي صحیح شو. نو میډل اپیکونډایل شروع کیږي په پیزیفورم هډوکي او په پنځم میټا کارپل چې ختمیږي. ما تاسو وویل ما چې د ولنا خواته یي هغه ته کوم نرو راځي ولنر نرو ته راځي وظیفه یې د هغه فلیکشن دی شابس او اډکشن د لاس کتول دننه خواته لاس داسې کتهیي دننه خواته صحیح شو. دوهمه چې د پلمارس لانګس چې دا په اکثرو کسانو کې بیا دا نه موجوده پلمارس لانګس پالمار خپل ورغوي ته ویل کیږي ورغوي ته راځي صحیح شو. د ورغوي اوږده عضله یو د ورغوي بریویس دغه بیا وروسته خیره په لاس کې وایو دا یو لانګست د ورغوي غټ عضله دې شروع هم میډل اپیکونډایل دی صحیح شو. ختم یې چیرې دی ورغوي په ورغوي کې اپینیوروز دی د الیاف سپین تارون درته ګوري دغه عضله ده دغه عضله ده صحیح دی. دلته لوړ میډل اپیکونډایل کې شروع شوله لاندې راځي 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 ګوره دا ورغوی دی دلته په ورغوي کې چې وي خلاصېږي پلمارس لانګس اپینیوروز باندې ختمیږي. اپینیوروز معنی دغه سپین الیاف د عضلاتو سپین الیاف ته ویل کیږي. دا دوهمه عضله شوله د فور آرم مخ ته اوله یې فلیکزور کارپي اولنارس وله دوهمه چې شوله پلمارس لانګس وله د دواړو شروع چې وه هغه یو ځای میډل اپیکونډایل وه ختم شو د پلمارس ته د ورغوي دي چاپ ورغوي په اپینیوروز ختمیږي. نرو دا چې په منځ کې موقعیت لري دته میډین نرو ما څه ویله ما چې د ولنا خواته هغه ته ولنر راځي په منځ کې موقعیت لري هغه ته بیا میډین نرو راځي صحیح شو. دته هم میډین نرو ته راځي ښه. او وظیفه یې چې ده خپله د نامه څخه معلومیږي چې دا خو نو مخ خواته موقعیت لري د اکثره چشکي فلیکشن رامنځته کوي چشکي فلیکشن رامنځته کوي نو دا د مړوند فلیکشن رامنځته کوي صحیح شو. او بل دغه د اپینیوروز یا دغه د لاس په دا ورغوي چې دا کوم کوس دی په دې کې هم چې لري کومک ورسره کوي صحیح شو. په لاس په دغه په لاس په ورغوي چې کوم دغه کوس دی مثلا د آرک جوړېږي شاوس انکور دا چې هم چې کوم مرسته ورسره کوي ښه. بل موږ تاسو درېیمه عضله وایو فلیکزور کارپي راډیالس
چې دا به د راډیل خواته موقعیت لري دا د هغه لوړه ولنارس و دا بیا راډیالس ده یعنی فلیکژن رامنځته کوي د کارپس یا د مړوند خوب راډیل خواته موقعیت لري شروع یې هغه ځای دی یو ټول شروع یو ځای دی میډیل اپیکوندایل شروع د شاوسته همرس میډیل اپیکوندایل ختم چیرې دی دوهم او دریم د ورغوي هډوکو ته راځي سیسو دوهم میټاکارپل او دریم میټاکارپل ته راځي ته وګورئ دا څه کسه ترڅو ګورئ دغه عضلات دا اوږده بینسته د راډیل خواته ښکته دلته میډل اپیکوندایل کې شروع کیږي داسې راکاټیږي راډیل خواته راځي تاسو ګورئ ځکه راډیالس دلته رااله په دغه دوهم میټاکارپل دی دلته دریم میټاکارپل دواړه چې کیږي ختمیږي نو دا و دریم عضله چې فلیکزور کارپي چې و راډیالس و چې راډیل خواته موقعیت لري تاسو نرم کوم نرم دی چې د راډیل خواته موږ وایو چې مینس کې د راډیل خواته هغه ته میډین نرم خواته راځي شاته بیا راډیل دی شي څو موږ وایو چې د راډیل خواته او یا په مینس خواته هغه ته میډین نرم راځي سیسو مخ خواته نو دا هم فلیکژن کې شابس معنا د مړوند شکی دا مړوند راټولوي زاویه پښنې کې او یا ابډکشن مړوند وحشي خواته یا لټه خواته شکی کته اخري څلورمه چې ده په سربېرنه برخه چې څلورمه چې ده یعنی اخري څلورمه چې ده هغه پرونیټور ټیرس پرونیټور معنا پرونیشن رامنځته کوي موږ یو سپینیشن ویلی وو سپینیشن معنا ستونی استخ پرونیشن معنا پړ مخې دا لاس پکې پړ مخې اړي د دې شروع هم میډیل اپیکوندایل دی شروع کوم ځای دی میډیل اپیکوندایل دی خو دا ختمه لږ داسې په لکم دی دا د ستې ختمیږي لاندې نه راځي ته وګورئ دا د ستې ختمیږي ته وګورئ دلته معلومیږي دا عضله ده دلته شروع وسوله داسې راځي ګوره ته ستې ختمیږي دا عضله کې ختمیږي دا راډیس اډوکي دی شابس د راډیل په دغه لیټرل پارټمنټ کې ختمیږي دا پرینټور تیریس عضله ده پرینټور چې ده تیریس اوس موږ تاسې د فور آرم پنځم عضله وایي څلور خو مو ویلې اوس پنځم عضله وایي پنځم عضله چې ده دا د هغو څلورو لاندې موقعیت لري په انټرمیډیټ لایه کې دي معنا په منځ کې موقعیت لري صحیح دلته یوازې یوه عضله ده چې د هغې نوم دی پلیکزور ډیجیټورم سوپرفیشیالیس پلیکزور معنا پلیکژن رامنځته کوي د ګوتو د چا ډیجیټورم معنا د ګوتو او سپیشل معنا سربېرنه ده یو بل لاندې هم هغه ته پرپاونډس ویل کېږي هغه اوس په ډیپ لایر کې وایو هغه هم په دغه نامه ده مازې هغه لږ د دې څخه لاندې موقعیت لري دا پنځم عضله چې فلیکزور ډیټورم سپیشل د دې شروع هم چیرې ده میډیل اپیکوندایل دی مخکې مو ویل چې دغه مقدمي عضلات اکثره چیرې شروع کېږي په میډیل اپیکوندایل شروع کېږي دا هم نو ویل صحیح دی خو دا یو څه برداره ده نو په راډیل هم شروع کېږي ته وګورئ دلته دغه عضله دغه دلته هم شروع کېږي دلته هم شروع کېږي صحیح دوه ځایه شروع شوله دلته په منځ کې انټر اوس ممبران دغه څه هم شروع کېږي صحیح که تاسو چیرې ګورئ دغه ژړ دلته نرب معلومیږي عصب دی دا میډین نرب دی موږ تاسو مخکې درسو کې ویله چې دغه د منځ خوا او دغه لیټرل د راډیل خوا چې ده مخ خواته دا ګر د میډین نرب ته راځي او دغه میډیل خواته چې بیا دی د وجود خواته دغه ژړ چې بیا تاسو وینئ دا اولنر نرب دی دلته بیا اولنر نرب راځي نو اوس دغه عضلې ته دغه خوا دونه یعنې دغه که تاسو چیرې وګورئ د رنګ ورواړو مازې دا رنګ به زه شین کړم یعنې دغه ځای چې تاسو وینئ دغه رقم دا ټوله د میډین نرف کار ده میډین نرف کار دی دلته انټرووس برانچ دی په منځ کې انټرووس برانچ ورکوي چې هغه تعصیب ورکوي او دا خوا چې بیا ده دې خوا ته بیا اولنر نرف راځي دا عضلات چیرې شروع کېږي موږ وویل چې دا په میډیل اپیکوندایل کې شروع کېږي دا نورو په رقم او دلته د راډیل څخه هم شروع کېږي او په منځ کې دلته انټرووس ممبران څخه هم شروع کېږي ختمیږي چیرې د هرې ګوتې په میډیل په لینکس د هرې ګوتې په منځني بند کې ختمیږي د هرې ګوتې په منځني بند کې اوس موږ تاسو یو بل عضله هم وروسته وایو چې هغه هم په دغه نامه ده فلیکزور ډیجیټورم دا سوپرفیشل ده هغه پر پاونډس ده هغه به اخري ګوت بند اخري بند ته راځي هغه اوس وروسته بحث وکړو نو دا عضله ده فلیکزور ډیجیټورم سوپرفیشل چې دا د فور آرم قدامي پنځمه عضله ده چې دا په منځ کې موقعیت لري دا څلور ګوته عضله ده چې دغه ګوته چې ده دا شرط ګوته چې ده دا دې ته بل کېږي انډس فینګر پسې منځنۍ ګوته ده میډیل فینګر پسې د انګشتري ګوته ده رینګ فینګر او اخر کوچنۍ ګوته ده هغه ته لیټل فینګر ویل کېږي دا څلور ته راځي یوازې د غټې ګوتې نه راځي یوازې و د غټې ګوتې ته یوازې نه راځي ځکه هغه چې ده پولیس چې ده هغه جلا خپل عضله ده اوس وروسته وایو نو دا و پنځمه عضله چې پر آرم مخ ته په دوهم قطار کې په منځ کې موقعیت لري شروع یې نوم یې دی فلیکزور ډیجیټورم سوپرفیشل شروع یې میډیل اپیکوندایل و
انټیریر سرفیس و رادیوس او انټر اوس ممبران ختمه سلور ګوتو د کوم سلور ګوتو د اندس د میډل او د رینګ او د ایټل فینګر دغه منځنۍ باندې د ختمه دغه بل په تر اولمه دغه عضلات سيري دغه شروع ولا دغه دلته شروع ولا دلته شروع دغه شروع ولا ختمه د هر ګوتي دغه ګوت څخه بغیره نور د هر څلور ګوتو د منځني بند نر به موږ تاسو ویلي چې دته ګور ته میډین نر نوشته دي خو دا خواته ولنر نرف هم راځي دا خواته میډین راځي سيري دي خواته ولنر نرف راځي وظیفه نامه سم معلومیږي دا فلیک زور ده نو فلیکشن کې دا څلور ګوتو چې دا په خلاصيږي د څلور ګوتو فلیکشن رامنځته کیږي او دغه د ریست یا مړوند د بند هم فلیکشن رامنځته کوي نو دا پنځه عضله چې موږ تاسو دا وویله ښه اوس راځو درې نوري وایو هغه هم په قدام کې د درې اخري عضلې دي چې دا هم د فور آرم په قدام کې موقعیت لري ټول لاندې موقعیت لري نو یو چې د خپل په هغه نامه د پیتوس چې مو ویله فلیکزور ډیجیټورم خو دا پر پاوندس دا چې و سوپرفیشل و چې دا پر پاوندس ده دا شپږم عضله سوله د فور آرم دا به ډیپ لای کې ګوره امیکا هغه په مینس کې دا امیکا ده صحیح سو د دې شروع هم کم ځای دی خپل د شروع دا رقم کیږي ته ګورې څه وایي ماز دا کسته دغه عضله ده صحیح شو دا د اپیکوندایل نه راپورته کیږي دلته په ولنا باندې شروع کیږي ته ګوري د ولنا میډیل خوا په ولنا پر اپر پارت باندې کیږي شروع کیږي صحیح شو د ولنا باندې شروع کیږي البته په مینس کې دا مینس کې دی انټر اوس ممبران دغه ځای کې دلته شروع کیږي شروع دوه ځای اسوله دا د ولنا لوړ پارت میډیل خواته او دغه انټر اوس ممبران باندې کیږي دا شروع کیږي دلته هم دغه څه نوشته دي چې anterior and medial surface of ulna د ulna مخ او medial خوا شروع کیږي او anterior middle half of interosseous membrane او د interosseous membrane څخه شروع کیږي ختمه چیرې دی دا هم ډیجیټورم دا ما که تاسو ډیجیټورم نوم واورئ هغه په څلور ګوت راځي که په پښه کې و که په لاس کې و هغه چیرې راځي څلور ګوت راځي یوازې بټه ګوته ځینې باسي غټه ګوته نور څلور ته ګرد راځي مثال خبرې شهادت ګوته سواله منځنۍ ګوته سواله د انګشتري ګوته سواله او کوچنۍ خمچي ګوته سواله صحیح شو نو ان دیس میډل رینګ او لیټل فینګر څلور سره راځي خو دا بیا په ډیسټل په لینس خلاصیږي هغه سربیرانه چې او پنځه مازله هغه په میډیل پارت ختمېدل تر ګورئ دلته شمال میږي دا ګورئ د هر ګوتې دغه اخري بند ته راځي ډیسټل ته راځي نه څه دغه ډیسټل ته راځي هغه بل چې وس پر پیشل هغه دغه میډیل ته راتله هغه دلته راتله سوپر پیشل سربیرانه چې و صحیح شو خو دا ډیسټل ته راځي دا ډیپ ته صحیح شو نو شروع مو ویله چې دا د ولنا په انټیریر میډل سرفیس باندې وو او د انټروس ممبران څخه شروع کېدله ختم مو هم ویلی چې څلور ګوتو ډیسټل په لینس راځي صحیح شو نرب کم نرب دی دې خواته ولنا او ته راځي او دا خواته میډین راځي د میډین کومه شعبه انټروسس برانچ دا د میډین نرف شعبه ده صحیح دی دا ورته راځي دا نرف شعبه وظیفه نامه سم معلومیږي فلیکزور ده نه فلیکژن کې د هغه څلورو ګوتو چې په خلاصیږي دې فلیکژن رامنځته کیږي او همدارنګه دغه د مړوند فلیکژن چې هم څه کومه سره کوي نو دا و شپږم عضله د فور آرم چې مخکې موقعیت درلودي په ډیپ پارت کې په منځنۍ کې چې و هغه سوپرفیشل و دغه ډیپ چې د فلیکزور ډیټورم پر پاوندس دا تر هغه لاندې موقعیت لري صحیح اوس راځو بل اووم عضله موږ تاسو وایو چې دا هم د فور آرم په قدام کې موقعیت لري خو دا هم په ډیپ لایر کې ده امیک کې ده صحیح شو چې هغه ته ویل کېږي فلیکزور پولیس لانګس که ستاسو چیرې فکر یې موږ تاسو فلیکزور ډیجیټور مو ویلا و دا د څلور ګوت لپاره و بټه ګوته نو پښه کې و غټه ګوته نه پښه کې د هغې لپاره جلا عضله هغه دغه عضله ده فلیکزور پولیس لانګس یعنی فلیکزور معنا فلیکژن رامنځته کېږي پولیس معنا بټه ګوته لانګس معنا اوږده عضله ځکه بله کوچنۍ هم د هغه په لاس کې دغه د ورغې برخه دلته موقعیت لري هغه بیا خیر بیا وروسته مخته راځي نو دا عضله د خیر سره وایو دا چیرې شروع کیږي دا په انټیریور سرفیس یعنې مخ ته د رادیس او د ولنا او همدارنګه انټر اوس ممبران باندې کیږي شروع کیږي دغه عضله ده ته ګورئ دغه عضله ده وګورئ د رادیس مخ دی د ولنا مخ دی او دغه انټر اوس ممبران دی دلته شروع کیږي ګوره پولیس معنا د غټې ګوتې مربوط ده پولیس معنا غټه ګوته صحیح شو دا یوازې د غټې ګوتې ته راځي
صحیح دی. ختم به چیري د غټې ګوتې ډیسټل په لینکس، د غټې ګوتې په پای باندې ختمیږي. نرو بیا کوم نرو دی؟ دې نرو میډین نرو دی. ته ګورئ موږ ویل چې ولنر نرو دلته راځي، ولنر نرو ګورئ هغه داسې راځي. دا خو دا میډین نرو دی، دا دته چې راځي ته میډین نرو ته راځي. وظیفه به چی نامسه معلومیږي. فلیکزور د نه فلیکژن رامنځته کوي د کومې ګوتې؟ یوازې د غټې ګوتې، یوازې د ټامب یا پولیس ټامپینګ لیسټیک ورته وایي، پولیس ورته په لاتین کې ورته ویل کېږي. صحیح شو. نو دغه د غټې ګوتې چې رامنځته کوي فلیکژن رامنځته کوي. د په مړوند کې خاص رول ډېر نه لري ځکه دا کوچنۍ نرۍ عضله ده. صحیح شو. مړوند کې خاص کومک نه کوي. دا اوومه عضله چې پر ارم مخته موقعیت لري، څلور ما اول سره وویلې. بیا په منځ کې وانه وویله چې فلیکزور ډیجیټورم سپیشل و. بیا هم په ډیپ کې فلیکزور ډیجیټورم لانګس مو وویله، دغه په پاونډس مو وویله، او بیا هم فلیکزور پولیس لانګس وویله. اوس پاتې شول اخري عضله چې هغه دغه عضله ده. دلته ګوره دا کوچنۍ عضله ده. دې ته ویل کېږي پرینیټور کوادرټس. موږ تاسو یو پرینیټور اول نامه کې وویل، سر کې مو وویل کوم په یاد دی، هغه هم پرینیټور و. خو هغه ټیریس و، هغه ته لوړه موقعیت درلودي. د هغې شروع کوم په یاد دی، هغه په سوپرفیشل پارټ کې و، دلته میډیل اپیکونډاک شروع کېدله او دلته ختمېدله هغه. صحیح شو. خو دا چې ده دا پرینیټور کوادرټس ده. پرینیټور څه معنا پرینیشن کوي. یو سپینیشن دی د لاس تنستخ کول، او بل پرنیشن دی د لاس پړمخ کول. دا چې دا پرنیشن کې رول لري شابس. هم دغه دوه پرینیټور مسله و شابس. یو پرینیټور ټیریس و چې هغه په سپیشل کې ویله، دا پرینیټور کوادرټس ده. تاسو معنا دغه که موږ راولاړ سو دغه فور ارم راواخلو په څلورو برخو یو شی، او برخه دوهم برخه، دریم برخه، دا څلورم برخه. نو دا څلورم برخه جوړوي. ځکه دته کوادرټس وایي چې معنا پاو جوړوي. د فور ارم چې جوړي یو پاو جوړي، یو څلورم برخه جوړي. نو دا چې په نیټورک کوادرټس ده. شروع یې دلته په ولنا دلته شروع کیږي. دا ولنا په ولنا باندې شروع کیږي، د ولنا په لاندې سر باندې شروع کیږي، او ختم یې په راډیس باندې ختميږي. ته ګوري دلته په راډیس باندې کې ختميږي، دسته په لاور پارت باندې دسته ختميږي. نر به کم نر تر راځي د میډین نر پر کسه هم په دا سر کېلته ول نر هم له جوړ پښته لري. خو میډین ډیر بخله میډین ورته راځي. صحیح میډین نر ورته راځي. وظیفه خو د نامه سره معلومیږي پر نیټورک نو پرونیشن کی، یعنی چشکی لاس پر مخې اړي، لاس مشکو پر مخې اړو. یو دغه پر نیټورک ټیریسته چې هغه په سپیشل پارت کې ویله، بل دغه پر نیټورک کوادرټس ده دا په ډیپ پارت کې ویله. نو دا وی اته عضلې د فور ارم د برخې چې مشتاسي وویلې. ان شاء الله اسانه وي.